د کندز ولایت رهبری د عوایدو پر راټولولو د انکشافي پروګرامونو په طرح او تطبیق ټینګار وکړ. د کندز ولایت د عوایدو اداري غونډه د دغه ولایت د والي په مشرۍ جوړه شوه. په دې ناسته کې پر اداري مسایلو او د عوایدو د راټولولو په څرنګوالي خبرې وشوې. د کندز والي د خلکو د خدمت په لاره کې دولتي اداري مسؤل او مکلف وبللې او د دغه ریاست له رئیسانو یې وغوښتل چې په خپلو کاري برخو کې جدي پاملرنه وکړي. د کندز ولایت پرمختیایي غونډه د ولایت مقام د مرستیال په مشرۍ جوړه شوه. په دې ناسته کې د یو شمېر دولتي ادارو رئیسانو او د کورنیو او بهرنیو بنسټونو استازو ګډون کړی و. د کندز ولایت په پرمختیایي غونډه کې د ولایت مرستیال مولوي حبیب رحمان صاحب له همکارو بنسټونو څخه وغوښتل چې د خلکو له اړتیاو سره سم په بېلابېلو برخو کې خدمت وکړي. په همدې مهال د سکتوري ادارو او بنسټونو مسؤلینو ژمنه وکړه چې د کندز په مرکز او ولسوالیو کې به د پراختیایي ټولنیزو اقتصادي ښوونیزو او بشري پروګرامونو د پلي کولو په برخه کې کار وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ شاوخوا 15,000 نفوس لري او د کندز ولایت یو له ګڼ نفوسه ولسوالیو څخه ده. په دې ولسوالۍ کې پر شخصي او دولتي کلینیکو سربیره یو 50 بستریز روغتون هم شته چې د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. په ورته وخت کې د ډاکټرانو او د سیمې اوسیدونکو د امام صاحب روغتون له 50 بسترونو څخه 100 بسترونو ته د لوړېدو غوښتنه کړې ده. د کندز د څلورمې امنیتي حوزې پولیسو د دورې په سیمه کې 3 تنه د چرسو د قاچاق او غلا په تور نیولي دي. تورن کسان د امنیتي ځواکونو لخوا هغه مهال ونیول شو چې د یو ملکي وګړي څخه 21,500 افغانۍ غلا کړې وې. د کندز ولایت په علي اباد ولسوالۍ کې پر 100 بېوزلو ښځو د روغتیا ساتنې کیټونه وویشل شول. دغه روغتیایي کیټونه د یادې ولسوالۍ له سیمه ییزې ادارې سره په همغږۍ د ولایت مقام لخوا ویشل شوي دي. د خان آباد ولسوالۍ د ځوانانو ترمنځ د تکواندو دوستانه سیالۍ ترسره شوې. د خان آباد ورزشي مسؤلین وایي چې د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه یې د دې ولسوالۍ د ورزشکارانو هڅونه او د وړتیا لوړول دي.